د دینه مخکې درس کې د جنگ بدر ابتدایي حالات ذکر شوي چې ابتدا کې جنگ بدر هغه اسباب سو نبی رسول الله والسلام یو قافلې پس راوته د ابو سفیان په امارت کې هغه قافله وا هغه پس راوته نبی رسول الله والسلام مقام روحات چې رسیدو او د خپل لشکر جانچ پړتال وکړو مقام صفرات چې رسیدلو بس بن عدی او عدی دا دواړه راغلل نبی رسول الله والسلام ته خبر ورکو چې مشرکین مکه د مکې نه را روان شوي دي د قافلې د حفاظت لپاره نبی رسول الله والسلام په مقام صفرا باندې صحابه کرامو ته یو تقریر وکړو او د جنگ او د جهاد ترغیب ورکړو ابوبکر صدیق عمر او سباز نورو لوی صحابه وی یا رسول الله مونږ تاسو سره ملګری ته ولې غم فکر کې نبی رسول الله والسلام بیا وی درې سلور پیری وی ستاسو څه خیال دی جنگ وکړو نو انصار د مدینه پوي شول چې زما خیال زمونږ داري چې د نبی رسول الله والسلام دا خطاب مونږ طرف ته دی زمونږ نه معلومول غواړي چې مونږ ور سره جنگ کې ملګری کیږو کنه کیږو نو مقداد بن اسود چې دا یو جان نثار صحابیو دی پاسې دلو او وی فرمایل امضي لما امرك الله چې تا ته حکم کړی دی کوا نحن معك من تاسر یو والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل بني اسرائيل چې سویلی مونږ غنه وایو بني اسرائيل موسی عليه السلام ته وی ته ستاره رب دلار شي جنگ دیو کی تاسو دواړه ورته ډیری او مونږ بدل تکینو چې علاقه پته شي مونږ په سوال جواب وکړه دربشو مونږ جشن منو دا بني اسرائيل ویلي مقداد بن اسود وی ولكننا نقاتل عن يمينك من بستانه خي طرف ته ولاړیو وعن شمالك ستانه بغس طرف ته ولاړیو وبين يديك او ستان مخ ته ولاړیو وخلفك او ستانه شاته ولاړیو او من بستانه غیر چا پیر ولاړیو تا منګه سخت ته نه ورکو ابو ایوب انصاری ترانو فرمای چې اسه خود نبی رسول الله والسلام غرض او مقصد ټول انصار د مدینه مخاطب کولو خو مقداد بن اسود نمبر یوړو د دینه پس نبی رسول الله بیا وی استاسو څه خیال دی جنگو کوونه نو د انصار سردار سعد ابن معاذ او په بعض روایتونو کې راځي سعد ابن عباده هغه پیښلو چې نبی رسول الله والسلام انصار د مدینې نه قرباني غواړي نو هغه پاسې دو یا رسول الله من پتا ایمان راوړې لري من ستا تصدیق کړې لري من ستا د رسالت گواہی ور کړې ده من تاسو سره د اطاعت او د جان نثاره عهد او لوس کړې دي نو یا رسول الله ته چې د مدینې نه په کومه اراده راوتی هغه مونږ ته معلومه ده دلته الله تبارک وتعالى اراده بدله کا ام مونږ ته معلومه ده چې څه قسم حالت وي مونږ تاسو سره یو کته چا سره تعلقات جوړول غواړي تا ته اختیار دی کچا سره ختمول غواړي تا ته اختیار دی کته چا سره دوستی کې صلح کې تا ته اختیار دی کته چا سره دشمنی کې تا ته اختیار دی زمنګ د مال اختیار ستال زمنګ په مال کې چې ته څومره مال اخلي تا ته اجازه زمنګ د بچو اختیار ستاره زمنګ په بچو کې چې څوک ته اخلي واخله اوچت کا والله چې موږ سره کم باقی پاتې مال دی موږ هغه مال سره دومره مینه نه کوو تا چې رانه کم مال اغشتري واخلي ای سره بچ څومره مینه کوو زمنګ چې کم پاتې بچی دي ای سره به موږ دومره مینه نه کوو کم چې تو واخلي او د الله په لار کې قربان کې
ای سره به چې زمونږ څومره مینه وي. نبی علیہ السلام چې د خبرې واورېدلې ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر زیات خوشحاله شو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زما سترګې یخې شوې، سترګې مې یخې شوې. د دینه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل چې تاسو دومره غټ غټ اعلانونه وکړل او تاسو د قربانۍ او د وفادارۍ اعلان وکړلو، نو راځئ چې زه درله زیری درکړم. روان یې کړل ځان سره. دا د جنگ بدر شپه وه، دا 14 رمضان د 18 شپه وه، د 18 او د جمعې شپه وه. نبی علیہ السلام صحابه ځان سره واغشتل او د بدر په میدان کې داسې وګرځول او ورته وی په دې ځای به سبا ان شاء الله ابو جهل مري، او په دې ځای به امیه بن خلف مري، او په دې ځای به ابی بن خلف مري، په دې ځای به عقبه بن ابي معيط مري، په دې ځای باندې به نظر ابن حارث مري، په دې ځای باندې به عتبه او په دې ځای باندې شیبه د غټو غټو سرداران نمونه واغشتل په سبا په دې ځای مري. صحابي فرمایي چې جنگ ختم شو او مونږه معاینه وکړله چې په کم کم ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوته یې خو پاک ځای اکا کافر پروت، پاک ځای باندې اکا کافر پروت. نبی علیہ السلام راځه چې زه لزیر درکم، چې زه در له خوشخبری درکم. نو خوشاله شول. نبی علیہ السلام فرمایل الله تعالی ما سره وعده کړی ده چې زه تاسو ته په دوه ډلو کې یو ډله در کوم، کډله د ابو سفیان مخوخی او کډله د ابو جهل مخوخی. خو الله وی زما خوخه ډله د ابو جهل ده. د ابو جهل ډله هغه چې کله والی شي نو بیا به پته ولګي، بیا به چې کم دینو دود که دود او پانی که پانی شي. الله دا خوخول. بس او عدی چې غي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راوړو نو بیا واپس لاړل د ابو سفیان قافلې پسې. د ابو سفیان قافلې پسې چې لاړل مقام بدر سره کویو، په دغه کوی د دغه کوی په غاړه کې کېناستل د جاسوسۍ لپاره. دې کې دوه ښځې راغی، ادوالو ښځو چې کوم دی یو بل سره جګړه وه. یوې ښځې بلې ته وي زما هغه قرض راکې که نه راکې، بلې ورته وي قافله د قریشو را روانه ده او زه به په هغې کې خدمت کوم او په هغې کې به پیسې ګټم، بس تا ته به قرض درکم. دوی دا خبرې واورېدلې. په دغه مقام باندې یو کافر سړی چې کوم دی ولاړو، مجدي بن عمر جوهني ام ولاړو، هغه هم دا خبرې واورېدې. هغه د دې زنانو په منځ کې صلح وکوي، جګړې مه کوئ په لاره، ځای چې کوم دی نو الله به خیر کړي. دی بس او عدی خبرې واورېدلې، راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکړل چې دغه شان چل دی. دی کې چې دی څنګه راوتل، ابو سفیان دی کوی ته راورسېدو. چې راورسېدو نو د دغې مجدي بن عمر نه تپوس وکړو دلته خو څوکونه، هغه ورته وی دوه اسونو سواره کسان دلته راغلي او سسات ولاړو او بیا لاړل. هغه وی دا خو جاسوسانو. ابو سفیان ډېر ماهر و جنګ کې، وی دا جاسوسانو. هلته چې کوم دی نو یو پچه راوچته که د اوښ یا چې کوم دی نو دا اس، او چې ماته که په هغې کې ډوکې وو، وی دا ډوکې د مدینې د کجورې دي. لہذا معلومیږي داسې چې د مدینې نه ما پسې څوک راوتي دي. بس لاړلو د سمندر په غاړه باندې ووتو. چې ووتو دته خبر راغی چې ابو سفیان خو هلته راوتي دي. ابو سفیان هلته اعلان کړی، تېره شوي جمعه مې درته ویلي، تېر شوي درس کې ابو سفیان اعلان کړی، ځان سره ټوله قافله راوښکې وه، راغلي وو. ابو جهل، ابو سفیان نه ابو جهل، ځان سره غټ لشکر راوښکې راغلي وو. ابو سفیان ورپسې خبر راولېږلو چې زمونږ مقصد د قافلې بچ کولو، قافله بچ کو راځه. اخنس بن شریک د قبیله بنو زهرا سردار و. هغه ابو جهل ته ووی چې ابو سفیان ټیک وایي، قافله بچ کول مقصد و، نو قافله بچ و، نو زه چې ځو جنګ څه لګوم، د جنګونو نه څه جوړېږي. ابو جهل ډېر غرور او تکبر کې وی نه، جنګ به خامخا کو، دوی څنګه زنګ قافلې پسې راوتي، تپوس به ترې نه کوو. اصل کې دی خپل اجل راغشته. اخنس بن شریک د قبیله بنو زهرا ټول خلق ته نبوتلل او لاړل. ابو جهل بدر ته ځان را ورسولو او د بدر په کوی قبضه وکړه.
او په هغه ځای باندې قبضه وکړه چې کم ځای مینو اوارو هموارو اوچتو جنگ کې دغه پیدمن ځای نبی علیہ السلام چې ورسېدلو ځای ټیک نو شګې وي پکې شګې وي وړې وړې پکې کندې وي او ځای چې کوم دی مناسب او اوبو باندې مخې قبضه کړې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فکر مکوئ ما سره الله د نصرت وعده کړې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تا ته به یو چپر جوړ کو دلته یو دالان یو چوپال به درته جوړ کو یو خیمه به درته ولګو ته په هغې کې ناست کچري منګه ګټه وکا خو تا ته به زیري راوړو او که نه الله دې نه کړي او موږ بیلات وکړو او موږ شهیدان شو نو دلته کې به تا سره یو څو کسان او ته اسونه به ولاړ یو مدینې ته به ځان ورسوې ځکه چې په مدینه کې چې کم پاتې خلک دی هغوی زموږ نه زیاته مینه تا سره کوي دا د سعد ابن معاذ عاجزي وه وگر نو د سعد ابن معاذ نه زیاته مینه چا کوله او هغوی کې زموږ نه زیاته پیدا ده ای ته به دین ورسې ای به ټولې دنیا ته دین ورسوي بس موږ به شهیدان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې صحیح دی بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خیمه ولګوله ای کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس ولیږلو بعض روایتونو کې راځي علی زبیر بن العوام او سعد بن ابي وقاص دا درې واړه ولیږل د جاسوسۍ لپاره چې داسې د دې قریشو د دې لشکر نه تو راتو شی وګورې اندازه واخلې دی چې ووتل د یو جاسوس ونیو ری وست نبی علیہ السلام په مانځه ولاړو بس صحابه کرامو پې راباندې کړل والې چې ته د چا سړی هغه ورته وایي زه د ابوجهل د لشکر سړی د صحابه کرامو خیال کې بس د ابو سفیان قافله چلیدله چې د ابو سفیان قافله به څنګه ګیرو ځکه یې کې مال دولت ډیرو او هغه کمزورې وه نو دی به بیا را باندې کوي صفالي وایه نو هغه ورته وایي زه د ابو سفیان سړی نبی علیہ السلام سلام وګرځولو وی چې دی تاسو ته دروغ وایي تاسو پې یقین کوي چې دی رښتیا وایي تاسو پې یقین نه کوي اوس هم دا حال دی جیلونو کې هم داسې چې کله یو سړی رښتیا وایي دی پې یقین نه کوي او چې کله چې کوم دی نو دی پې راباندې کړي نو بس هغه بیا ورته د دروغ ووایي ما دام کړي بس دی وایي دا کړي دي نبی علیہ السلام یې وښې ما ته یې راولې نبی علیہ السلام هغه ته وی د چا د قافلې وی د ابوجهل وی څو کسان دي هغه ما ته پته نشته وی څومره خوراک کوي وی یو ورځ 9 خان یو ورځ لس نبی علیہ السلام وی د 0 او د 900 ترمنځ دي په 100 کسه یو وخوري په 100 کسه د ورځې یو وخوري دا نه خوراک بیا ته نبی علیہ السلام ته پوښتنه کوي په لشکر کې څوک دي هغه ورته وی غټ سرداران دي عتبه دي شیبه دي او ابو البختری دی حکیم بن حزام دی نوفل بن خویلد دی حارث بن عامر دی طعیمه بن عدی دی نظر بن حارث دی زمعه بن اسود دی ابو جهل بن هشام دی امیه بن خلف دی او دغه شان سهیل بن عمر دی عمر بن عبد ود دی نبی رسول الله دا ټول راغلی دي ټول ای زبس دا ټول ختمې دوه ولدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه خپل خیمه کې ناست او د شپې ټوله شپې دعاګانې کولې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره په هغې کې دننه او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه بار ولاړو تورې په لاس کې وه حفاظت یې کول سعد ابن معاذ چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوکیدارو د په ډېرو مکو د نبی علیہ السلام چوکیداري کړې ډېرو مکو باندې نا بار ولاړو چوکیداري کوله او دا ډیر د لوی مقام او د مرتبه صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې کړې وی یا الله دا یو موټی جماعت دی په مخ د ځمکه ستا د نوم اغستو صرف دا خلق دی او کچری دا خلق ختم شول سبا نو تر د قیامت بستا نوم په ځمکه څوک وانه بس یا الله چې تا موږ سره کوم وعده کړی دا اک وعده پوره کو زموږ نصرت او امداد وکړه دا خبره وکړه
د شپې صحابه کرام صحابي فرمای علی رضی الله تعالی عنہ وی د بدر په شپه باندې په مونږ کې یو صحابي داسې نه و چې هغه به ود شوي نی اوس مخې ته دشمن نه عدل د دې ټول ودري سیوای د نبی رسول الله او د ابوبکر نبی رسول الله والسلام جاړي دعاګانې کوي او ابوبکر صدیق ور سره ناشته او په دعاګانو کې نبی رسول الله دومره وجړل چې دا ګیره بالکل لمدش او اوبر پیدو او صادر یې په وګو باندې او په سر باندې چولې وغه صادر به نه روخ وېدو ابوبکر به بیا اوچتو بیا ابوبکر صدیق د پښمنی په وخت باندې داسې په غیږ کې رونیو ورته یا رسول الله بس کا ما زما یقین دی چې زما رب تا سره خپل وعده رښتیا کوي او استاد دعاګانې رد کوي نه استاد دعاګانې قبول دي بس بیا نبی رسول الله आवाज وکړ پاسه مانځله پاسه وی ټول صحابه را پاسه چې را پاسه دل او صحابه ته د غسل ضرورت ټول صحابه کټول نو تقریبا په ډیرو باندې او د سوړې دل د غسل ضرورت اوس چې او د یو سړی باندې اوري نو د بسمره ټیټ خوب کړي بیغمه خوب صحابه کرام دومره بادر خلق خبرو سره تا چې تا ته پته لګي چې سبب از جنگ کوم ته جنگ نه مړ چې تا ته دا پته لګي چې سبب ما سره سو حساب کتاب کوي د پیسو ته ټول شپه خوب نه درځي ټول شپه لیکن صحابه کرام به سبا جنگيږي زرو تورو سره به جنگيږي په اتو تورو اته توري دی ور سره او زرو سره به جنگيږي صحابه کرام څومره بادر خلق الله تبارک وتعالى باران کو سحر دی پښمنی دی الله تعالی وریز را واستو باران یو کو چې باران یو کو نو اوار از مکه باندې چې باران وشي نو دا خویدان شي خپه کې خوېږي سلیپ کیږي او شګه باندې چې باران وشي نو دا دبو شي سخت شي او دا قدم تلایق شي قابل شي ادی پکې وړي کاندې جوړې کې د بارانو په پکې ودرې دي پاکه شګه بس د بارانو په پکې ودرې دي د په باران کې خمددار اولامبل د سار د مانځنه مخ کې خیخ شو او بیا چې کم دینو منځو کو او ځان له د سکلو د پاره وبو او سارویم چې کم دینو او یو خان او دوا سونه ور سره غیمو بکړل او خو به ځان له جمع کې نبی رسول الله والسلام باوجود د دې چې د کافر ور سره دښمنی ده کافر ته هم आवाज وکوي کړه چې وب پکاري راشه والي دا هغه کریمانه او رحیمانه اخلاق هغه یې مو بواغشته ولسم رمضان دی سحر دی د جمعې ورځ ده د جنگ تیاری دی د جنگ تیاری شروع دی او الله تعالی دا آیت نازل کو وينزل عليكم من السماء ماء الله د اسمان نه پتا سو بنازل کی ليطهركم به چې تاسو په پاک کی ويذهب او لری کی عنكم تاسو نارج شیطان د شیطان پلیتی وليربط على قلوبكم او چې تاسو زړونه مضبوط کی ويثبت بالاقدام او چې تاسو قدمونه مضبوط کی بس قدمونه مضبوط شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسي د جاسوسۍ لپاره به کسان لیږل نو هغه مشرکین مکه هم داسې کسان راولېږل راغلل داسې وګرځېدل کسان چې وګرځېدل د سار سبا ټیمو کسان مشرکین مکه وګرځېدل چې وی قتل اندازې واشته چې صحابه کرام خو 300 دي توري ور سره نشتا راغلل یو بل سره چې کوم دینو خبرې وکي حکیم بن حزام په دې کې ډیرو خيار هغه سره خبرې وکي چیرې دا خو ډیر زیات کمزوري دي اوس که په دغه صحابه کرامو مون عمله کو او وزن یې خو څوک مو پکې رور دي څوک مو پکې تر دي څوک ماما دي څوک چې کوم دینو زوی دي څوک پلار دي نو خپلوان ولي وزنو دا خبره وکړه په جنگ نک عمر بن وهب جمحي دا غزویم الته مسلمانانو کې
هغه هم وی نه کو دا خبرې وکړلې وی راځي چې ابو جهل ته وایو ابو جهل ته راغ د ابو جهل نه مخکې عتبه ته راغ عتبه ته چې خبره وکړه عتبه وی دا خبره ټیک ده عتبه ټول د مشرکین مکه 1000 لشکر ته ودرېد او بیان یې ورته وکړو او ورته وی چې مونږ ګوره راغلي د ابو سفیان قافلې بچکولو ته او د مال بچکولو ته او مال بچو د ابو سفیان قافله بچو د جنگ څه ضرورت دی ابو جهل ته چې دا خبر ورسېده ډېر سخت غوسه شو خزکه چې ستاسو د چا بچی هلته د چا پلار هلته د چا رور هلته نو ځکه هېڅکله هم داسې نه کېږي نن به جنگ کوو او دی به ختمو دین او اسلام به ختمو پیغمبر او صحابه به ختمو او زو به مکې ته او مکه کې به جشن مناوو ده د پته نشته چې جشن به څوک مناوي مکه کې به جشن مناوو دا خبرې اترې ابو جهل وکړلې او د جنگ تیاری یې شروع کړلو او لشکر یې چې کوم دینو تقسیم کو خپل کمان کولو لشکر یې 500 حصو کې تقسیم کو دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر په 500 حصو کې تقسیم کو سپونه جوړ کړل الله تعالی ته د منز او د جهاد سب ډیر زیات وخت د جهاد سب ورته ډیر وخت او د منز خو چې نیغي تاسو تر اوسه پورې په لس کاله کې لا نیغ سب نه دی جوړ کړی چې سلام وکړم نو داسې مار دی جوړ شوی داسې شي الان کې یو 1500 پیری به تاسو ته ما کم از کم ویلي چې توره کرخه او پونده احمد کاکا ما ته وی قسم په الله چې د دین غویان خدي غویان یمنګ غویان یو پیر پکیل کې راتاو بس وی بیا ور پسې شاته راوالو په خپل راتاویږي زیو راتاویږي چرته بد چې کم دینو غلط شوی نه دي او دای په لس کاله کې نه توره کرخه پیژندله لکه ته به چړاند دي او نه دی پوند پیژني چې ته ورته پوند په توره کرخه کې دی په پنجک دی پوند او پنج نه پیژني ته حساب وکړه او پیسې نه دی پیسې داسې پیژني چې سم څه د بلا بچي په خبرو سره پیسې ته نه څوک نشي وخکي جمعات کې 10 روپے په چاندا کې چي نو 3 سلور ټوخي ور سره کوي او پوند او پنج دی نه پیژني نو الله ته سب ډیر زیات وخت صف یو صحابي اغا ولاړو په صف کې ولاړو او داسې سینې معمولی غونډه کې را بار و نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې نیزه ولا غونډه هغه باندې به کمان کول هر سړی ته به داسې نیښه صحابي داسې سینه راوخ کړه هغه له داسې په خېټه باندې داسې گزار ورکو شاته شو وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رحمت للعالمین او مال دی گزار راکو زبر دی بدل اخلم نبی علیہ السلام ورته خېټه داسې ښکارا کړه وی دا خېټه او راځه بدل واخله بس اغا خپل خېټه د نبی علیہ السلام خېټه سره ولګوله او بیا د نبی علیہ السلام خېټه خپل کا و یا رسول الله دا مې د دې وجه وکړه چې کیدی شي چې زما او ستا اخیری ملاقات بس دا مې د دې لپاره وکړل ځکه زما اراده ده چې زه په دې جنگ کې شهید شم اپا کې شهید شوی د شهداو کې دا غنوم راځي نو صحابه کرام دومره تیار راغلی داسې بغیر د اسلحینا وی بس مرګ ته راغلی نن به مړه کیږو نن به شهیدان کیږو دی خو هم لشکر تیار شو لشکر چې کله تیار شو نو د دې طرف هم څو کسان یو 2-3 کسان راووتل او د دې طرف هم راووتل دې ته مبارزه وي دې ته یو په یو مقابله وي یو په یو مبارزه یو په یو مقابله آمنے سامنا مقابله او هغه ته پوسو کو هغه مشرکین مکه وې سو کې مخونه پټو وې من
د مدینې د قبیله بنو نجار او قبیله بنو عوف نه یو وی تاسو سره زموږ دشمنی نشته ته حساب وکړه مشرکین مکه څومره په غرور او تکبر کې راغلي وی تاسو سره مو دشمنی نشته زموږ دشمنی هغې سره ده چې د مکې نه را تښتېدلي دي مدینه کې دي ای روباسئ ای روباسئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی علی حمزه او حارث ابو عبیده بن حارث دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زامنو او حمزه ترو درې واړه وی روزه زما د خاندان روزه چې راغلل وی څوک یې مخونه پټو وی حمزه یم علی یم ابو عبیده بن حارث یم وی اوس هم خلک راغلي سم نو هغه بیا یو په یو جنگ کړي او دا یو په یو جنگ د دې لپاره چې دا نور خلک ګرم شي را ګرم شي د دې نورو خلکو د را ګرمولو لپاره را روان درس کې به ان شاء الله دا غي ذکر کوو الله دې عمل کولو توفیق راکړي